چې که نن یې پرېښودو باور وکړه سبا یې وجني که نن یې پرېښودو باور وکړه سبا یې وجني هغه د امن نوم اخیستی خامخا یې وجني او ښکلې ډرامه ده که نن یې پرېښوده باور وکړه سبا یې وجني هغه د امن نوم اخیستی خامخا یې وجني او ښکلې ډرامه ده خو د یو کردار یې ډېر خفه کړم ښکلې ډرامه ده خو د یو کردار یې ډېر خفه کړم ګوره پښتون چې پکې وجني په رښتیا یې وجني اوس ستا منصور د عشق په داسې مقام ودرېده چې اوس ستا منصور د عشق په داسې مقام ودرېده چې اوس ستا خیرې څه چې جانانه ستا دعا یې وجني څه چې مې ګټلي دي هغه به علم مختاره دانش صاحب څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم ته لاړې بېنومه ژوند که داو کم خو ته لاړې بېنومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم خلک په جنګونو کې زلمي ویلي ته لاړې بېنومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم خلک په جنګونو کې زلمي بایلي خلک په جنګونو کې زلمي بایلي او زه پکې د مور د غېږ واړه بایلم څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د پښتون خلک په جنګونو کې زلمي بایلي زه تا ته محتاج ده چې تا واورو خلک په جنګونو کې زلمي بایلي زه پکې د مور د غېږ واړه بایلم او څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د کابل د سینو به بایلم یو نظم ویم دغه موضوع چې هسې هغې نه مخکې یو شعر ویم چې زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي نو پوه شه چې چېرته رسېدلي به حالات وي حیران صاحب وایي منصور به هغه ووایي دا رومانس وي نو زه دا کوم چې زما شان لیونی چې په حالاتو غزل لیکي نو پوه شه چې چېرته رسېدلي به حالات وي که دغه خلک په رښتیا منپرست خلک وی د کور په ونو کې مرغۍ خو به یې نه وجله وی د دې دور ظالمانو پیرونیان خو جوړ شئ نو مړه نور کار سوچي دکۍ خو به یې نه وجلې اوس پیسوم نه پوهېږم خدایه اوس پیسوم نه پوهېږم خدایه نور د چا نه یېرېږم خدایه دا څنګه په مونږ ځان کړو ناخبره الهي دا مونږ د دې بندیان نه یو د سره الهي چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا پکې خیانت کړی دی زه څه سوال نه کوم زه خپله خواري کوم زه ښار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم نه د چا غېږ له راشم نه خو د چا خپو له راشم ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم نه د چا غېږ له راشم نه خو د چا خپو له راشم ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم نو په دغه خلکو خو چا زیری د جنت کړی دی په دغه خلکو خو چا زیری د جنت کړی دی یو خوا نیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی زه په ارام به چېرته وکړم مشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکی شته او که نه زه دې ته بیل کړم هغه دې بې استرې پرېښودې زما تور سر دې بې کوره بې ودرې پرېښودې زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دېره کړی زما بوډۍ زوی په مور دې په خیمه دېره کړه هلته دې بیا د بې ضمیرو په حلقه کې ورکړې د ماشیتي غوندې فرعون له دې پنجره کې ورکړې نو زه په ارام به چېرته وکړم مشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکی شته او که نه که چېرې شته نو دا شیخ ولې یو ټوپک پېژني فساد یې خوښ دی توره پېژني کوتک پېژني نو چې راته جوړه دومره لویه بهانه دې کړله زمونږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله نو چې راته جوړه دومره لویه بهانه دې کړله زمونږ وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله هسې بې ځایه ماشومان غېږو کې مه لویوه دلته د میندو خاماران غېږو کې مه لویوه مورې
ما بچ که دا اواز د زړه نه چرته وځي. مورې ما بچ که دا اواز د زړه نه چرته وځي، د دې ماشوم معصوم انداز د زړه نه چرته وځي. که مورې دی بچ کوي هلته تی دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي د زړه نه ورباسي او مورې ترې ګوته خلاصوي او بچي نه ورباسي. نو ستا په دنیا د ازمودو دپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو دپاره مونږ پیدا یو، د ټیپ توپ او ټینک د دماکو دپاره مونږ پیدا یو. زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم، زه دغه لار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. زه دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه ښار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم. که دنیا وه خو سویر شو رانه چې که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورالولی نه شو. که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو. نه مې د چا سره فریب نه څه ډاکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه د چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه او ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. زه که مې هر څومره خپل بچي نهر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو. ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه او ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه. که دنیا وه خو مې د سترګو نه دنیا ورکوه. اخري بند دی. که دنیا وه خو مې د سترګو نه دنیا ورکوه، څو ورځې مخکې یو ماشومه لور زما ورکوه. زخمی مې چا د کور په خوا کې پرېښودله، د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پرېښودله. 3 ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پاتې کړله، خدای د غم لویه قصه یې ما ته پاتې کړله. زما ګرده خوا بیا هم یو څو پیسې وکړې، زما بچو له د یو څو ورځو دانې وکړې، خو د ماشومې لور ګرده رانه پسې کې لاړه. انسانیت شل شو او غڼه یې پخ پکې لاړه. نو دلته مې زړه پرېوته، دلته کې جړا راغله، ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړونې په ژوندونو یې بستر هم نه و، کفن په مړونې په ژوندونو یې بستر هم نه و. نو بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه و. نو پورته اسمان ته په کتو باندې مجبوره شومه، الهي ستا نه په ګیلو باندې مجبوره شومه. خو ایمان لرم او بیا ستا نه به ګیله نه کوم، نو مینه کوم او د جانانه به ګیله نه کوم.